کاکام داسې ژړلې دي زمالې دا حال هم په موږ تېرېږي چې چا هم نه اوس تور چا واغته مو اوس هم ښه ده دلته رانږدې شه ما ته رانږدې شه دوستانو دې جنۍ ما ته وویل موږ دومره غریبانان یو که کیسه مې درته وکړه وبه ته ووایه څه مشکل دی ستاسو ووایه ښه ډاډه راته ووایه ځه موږ دا زیړاني ته تللي هلته دا څوک ډوډۍ کار چې راکوي هماغه خورو دلته پلار مې سپین ږیره پلار دې نشته بچیه سپین ږیره ورونه دې هم نشته ورونه یو دانه پوډري ده هغه نور نشته پلار مې هلته راوړي موږ ته ډوډۍ دغته راوړي کور همدلته نږدې دی بچیه شفقت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتې عزت دوستانو دغه جنۍ موږ سره خبرې وکړې ما ته وایي که زه کیسه درته وکړم ډېر سخت به وژاړئ کور ته ورځو نږدې نه د کور وضعیت هم ګورو د جنۍ سره موږ خبرې هم وکړې خو کور ته بهرحال بیا هم ورځو نږدې نه د کور وضعیت هم ګورو دغه هم کور ده دغه الله یوه کوټه ده دغه حال راشه بچه خیر ما سره ودرېږه دې خیمه کې اوسېږئ دې خیمه کې څه دی راشه جاړمه ما سره ودرېږه خیر دی جاړمه دا خیمه دا یوه کوټه کې اوسېږئ دا ځای خپل دی بچیه نه دا پرده کرۍ مرۍ خو درنه نه اخلي اخلي هلته پلار مې هغه کې راټولوي دا هغه کې خیر جاړمه موږ راغلي یو دې زه خو دروغ نه وایم ماما خیر ده نه څه پاک کیسه پلار دې څه کوي پلار مې سپین ږیری ده زیړانې کې هلته ډوډۍ راټولوي موږ ته راوړي موږ وساتې عزت ناوې ناسته وي بېغمه د خپل خوږه ته راشه بچې ته راشه ته مې راشه داسې حال هم نه ماما راشه ما سره ودرېږه راشه دې خوا بله ورځ یې مې راوړه څه شی ژړل موږ راغلي یو مالې دا حال به په موږ تېر شي دا مې کاکاګان دونه مړۍ ډوډۍ نه راکوي موږ پردیان راکوي شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته نور ډوډۍ راټولې وړکه ورور مې د ډوډۍ راټولې نور موږ ته دغلته رالېږي خورو یې موږ دا مخکې موږ پاڼو سره ډوډۍ خوړله ولاکه درته دروغ موږ داسې حال ده ولاسې داسې حال ده یو سبا او بېګا ته یې رانوي سبا او بېګا ته یې رانوي داسې حال ده داسې حال ده نشته دا بیخي هېڅ هم نشته دا هغه دغه مړو بکس هغه نه دلته لږ ول هغه مړه وینې هغه دا ډوډۍ مې ښه ده مالې که خاصه کوم مالې چې پې واخلو هېڅ هم موږ نه دي خوړلي ولاکه دغو نه هم دروغ وایم ماما دونه هم ولاکه دروغ وایم سرشي ارمانونه په نصیب مو کړه وروړي